پر سیاسي فعالیت یې بندیز که مصلحتي چوپتیا ډاکټر غني ولې غلی دی؟ ملګرو که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ سولا ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ. ګرانو ملګرو السلام علیکم. له افغانستان څخه د جمهوري نظام له سقوط وروسته د بېواکه شوي ولسمشر محمد اشرف غني له وتو او په متحده عربي اماراتو کې له میشتېدو وروسته یې د هغه د نه راسنیز کېدو او چوپتیا په اړه ضد او نقیص راپورونه خپاره شوي دي. په تیر جمهوري نظام کې ځینې باخبرې سرچینې تاییدوي چې متحده عربي اماراتو پر محمد اشرف غني او د ټیم ځینو ورسره غړو یې د سیاسي فعالیت بندیز لګولی. د دغو سرچینو په حواله متحده عربي اماراتو ځکه دا بندیز لګولی چې په خبره یې یادو کسانو ته یې سیاسي پناه ورکړې ده. د طالبان د حکومت مرستیال ویان احمد الله واسق هم ویلي چې په دې بندیزونو کې محمد اشرف غني د ملت امنیت صلاحکار حمدالله محب او عطا محمد نور هم شامل دي. خو د تیر حکومت یو بل چارواکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې د بندیزونو دا خبره حقیقت نه لري او محمد اشرف غني دا وخت د نظرونو او وضاحت ورکولو لپاره لازم نه بولي. د هغه په خبره محمد اشرف غني او ورسره ټیم یې یوه موده وروسته خلکو ته وضاحت ورکړی. له افغانستان څخه تر وتلو وروسته پر ولسمشر غني د هغه د یو شمېر لوړپوړو مامورینو په ګډون د هغه سیاسي مخالفینو او د طالبانو سرپرست حکومت رئیس الوزرا مولوي محمد حسن اخوند تورونه پورې کړي دي. خو د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غني له لوري تر اوسه یوازې یو ځل یو لیک خپور شوی چې په حق کې د طالبانو د حکومت لخوا پر نوموړي د لګېدلو بېلابېلو تورونو سپیناوی شوی و. بل لور ته د بلخ له پخواني والي عطا محمد نور زوی خالد نور پر خپل پلار چې هغه هم په متحده عربي اماراتو کې میشت دی د سیاسي فعالیتونو د بندیز راپور رد کړی دی.